هغوی په دغو کمو امکاناتو به خپل فامیلونه به یې ساتلي وو، کورنۍ به یې ساتلې وه، که اوس په سفرونه پرې وکړي. خو راځئ چې د دې بنیادي مسلې ته لاړ شو. زموږ او تاسې ډېر نظامي مشران او حتی د تېر نظام د وسلوالو امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران همدا اوس مهال په امریکا کې میشت دي. دوی ولې د امریکایي چارواکو او هلته له بشري بنسټونو سره په دې اړوند باندې خبرې نه کوي؟ ځکه دوی خو باید ورته وویلی شي چې زموږ او تاسو خو د یو تړون او د ستراتیژیک تړون په نتیجه کې مالته دندې او مسؤلیتونه مخې ته بول. دغه سرتیري سربازانو چې هلته په هیواد کې پاتې دي، همدغو طالبانو سره تاسو هوکړه وکړله او د تاسې هوکړې پر بنیاد باندې دغه خلک راغلل په افغانستان کې حاکمان شول. دا زمینه د راتګ تاسو ورته مساعده کړله. نو اوس ولې له دغو سربازانو سرتیرو سره دا ډول چلن کېږي چې په هره ورځ په یوه بانه په بله بانه باندې وژلی کېږي؟ اساسي خبره مې دا دی بارکزی صاحب چې زمونږ د تیر نظام حتی ډیر مشران جنرالان هلته موجود دي، هلته شتون لري. دوی ولې په دې اړوند باندې لکه تاسو مخکې اشاره ورته درلودله ولې غبرګون نه ښکاره کوي؟ ولې د امریکایي چارواکو سره خبرې نه کوي؟ ځکه دوی خو په مهم ځای کې هلته شتون لري. زمونږ د وزیرانو تر سطحې پورې دي، هم د دفاع وزیر هلته موجود دی، هم د کورنیو چارو وزیر، حتی تر لوی درستیزه پورې ټول هم هلته موجود دي چې دا اوس د یوې ډلې ډلګۍ قومندان هم ځان ته وایي سمې سادات. دوی ولې تر اوسه پورې په دې مسایلو باندې خاموشه دي؟ ولې خپل غبرګون نه ښکاره کوي؟ او ولې دغه موضوع له بشري بنسټونو او د امریکایي چارواکو سره نه شریک کوي؟ مننه، دا ډیره پیچلې موضوع ده او زه د ستا د خبرو سره موافق یم. دلته اوس ما د دفاع وزارت د ویان پخواني ویان شینواري صاحب پوسټ مې وکتلو چې 2 دقیقې کېږي، هغوی دا پوسټ په دې اړه باندې کړی دی. زما په نظر باندې که هغوی سره موږ داسې ځانځاني خبره ورته وکړو، یا زه خو د بعضو جنرالانو سره بعضو مشرانو سره اړیکې لرم، ارتباط لرم، او دا پوښتنه موږ بار بار ترې کړې ده. هغوی یو داسې بانه کړې ده چې دا ځان ته یو پروسس لري او دا پروسس په مطابق باندې دا راایستل کېږي او هغې ته باید انتظار وشي. لکه ما یو وخت کې د جنرال صاحب سمې سادات نه دا پوښتنه کړې وه، ولې پخواني نظامیان د راایستلو په لړ کې تاسو کوټلي ګامونه نه پورته کوئ؟ هغوی هم همدا خبره ماته وکړه چې ظهیر جانه دا ځان ته پروسس لري او د پروسس په مطابق باندې دا راایستل کېږي. ما زدران صاحب ورته یاد کړلو، خالد زدران، جمیل زدران مې ورته یاد کړلو. مل د جمیل زدران په وژنه کله چې په هغه ورځ باندې په شهادت وسو، دی مې ورته وړاندې کړل، مل دا ګوره دا ستاسو زموږ ستاسو د ټولو ملګری و، یو فعاله افسر پاتې شوی، ولې موږ د ده لپاره اقدام ونه کړو چې راووځي؟ هغه وویل چې د بعضې قضیې خلاصې شوي وي او هغه منتظر و چې باید د هېواده څخه راووځي او رابهر شي، دویم هېواد ته شي، او د دویم هېواده څخه باید د امریکا ته نورو اروپایي هېوادونو ته رانتقال شي. زما په نظر باندې زه وایم نظامي لالا د دې لپاره به زه دا کار وکړم، زه به یو سپیس جوړ کړم. دا سپیس به داسې ډول باندې وکړو چې هغې کې به شینواری صاحب شو او بعضې نظامیان چې د پخواني نظامیان هغوی سره خبرې به وکړو چې وروره تاسې دلته کولی شئ چې موږ سره دلته میلمستیا وکړئ او راشئ زموږ میلمانه شئ، یا په عموم ډول باندې د دوی په اړه باندې پوسټونه وکړو او دوی پکې ټیک کړو چې ولې د پخوانیو نظامیانو په وژلو باندې او د دوی د انتقالولو په اړه باندې خاموش یاستئ. د دې لپاره تاسو کومه استراتیژي جوړه کړې؟ د دوی د خوندي کېدلو لپاره، د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره، د دوی د حق او حقوق لپاره تاسو د نړۍ سره چې په امریکا کې تاسو په غټه کچه باندې امریکایانو سره ارتباط لرئ، د هغه قطاعاتو سره ارتباط لرئ، د هغه مشاورینو سره اړیکې لري، ولته ناسته پاسته ورسره کوي، تاسو کوم پروسس پر مخ باندې بیولې دی؟ یوازې همدا کار مو کړی دی چې خپل ځانونه مو انتقال کړي دي، په امریکا کې ناست یاست، هلته مو دفترونه خلاص کړي دي، یوازې مو همدا کار کړی دی چې خپل بچي مو را انتقال کړي دي او په امریکا کې مو کښېنولي دي، او بیا د هغه ځای څخه دا خبرې هم کوئ او دلته بیا د دې ازادۍ خبرې کوئ او بیا دلته د جبهاتو خبرې کوئ. دا هغه مسایل دي چې نن پر دوی باندې د سبا پر ما باندې راځي، سبا نظامي لالا پر تا باندې راځي. دوه لارې ورته لرو چې دوی باندې که د دوی سره شخصي خبرې وکړي، دوی به درنه ځان وباسي، اخوا دېخوا کوي. دوه لارې زما په نظر باندې دا بهتره دوی په فیسبوک او ټویټر کې دوی ټول زموږ ستاسو سره ملګري دي، لیکنه یوه لیکنه وکړو او هغه لیکنه په عموم ډول باندې ټول کافي کړو او موږ تاسو ټول پېژنو چې دا نظامیان دي. دوی ورسره ټیک کړو چې جنرال صاحبانو، وزیر صاحبانو، رئیس صاحبانو، مدیر صاحبانو، پلاني صاحبانو، د دې پوسټ د دې اړه باندې تاسو کوم څه موږ ته جواب راکولی شئ، او د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې دوی میلمانو کو یو زوم سپیس ورسره جوړ کړو، د ریډ سټریم ورته جوړ کړو او راویې غواړو چې موږ ته کوم څه تاسو راوړاندې کولی شي، په کوم سیستم باندې د دې لپاره تاسو ولس ته وضاحت ورکولی شئ. هره ورځ د دې وطن بچي قرباني کېږي او تاسې په هلته ناست یاستئ او د هغې ځای څخه به شعارونه ورکوئ. دا شعارونه موږ ته د منلو وړ نه دي او بلکې په یو افغان ته د منلو وړ نه دي. په کوم ډول باندې دا ځوانان استعمالیږي، په کوم ډول باندې د ځوانانو حقوق تر خپل لاندې کېږي او بیا مو
دا ځوانان په داسې سیمه کې ساتلي دي پریښي دي چې هغه د وحشي ځناورو په لاس کې دي. د دوی لپاره تاسو کوم پروسس پر مخ باندې اخیستی دی؟ دوی د انتقالولو پروسس تاسو سره شته دی؟ که د دوی د انتقالولو پروسس دی کوم کسان پکې دي، کوم اشخاص نومونه باید ذکر شي، په عموم ډول باید ذکر نشي. په موږ تاسو ته خو باید سره خبر شو چې یاره دغه کسان دي، او که دوی نه کوم کسان پاتې وي هغه باید ورته وړاندې شي چې ورور دا سړی پاتې دی، دا سړی پاتې دی، دا سړی پاتې دی، دا سړی پاتې دی. د دوی د خوندي کولو لپاره، د دوی د انتقالولو لپاره تاسو کومه پروسه راخیستې ده؟ او د نړۍ سره تاسو په نړیوال سټیجونو باندې کوم مسایل جوړې دي، کوم شان مو سره شریک کړي دي چې دغه حالات سره موږ دومره مخامخ یو؟ زما مفکوره او زما فکر په دا اوس دم غړي کې همدغه دي چې یا به دوی میلمانه کوي به خبرونه ته دوی راتللی شي، او د دې ترڅنګ به دوی په اړه باندې لیکنه کوي، دوی به پکې ټیک کوي چې ورور دې ته جواب ورکړي، او دا یوازې ستاسو ټارګټ یې تاسو څخه جواب غواړي. هم سیاسيونونه پکې وي، هم پخواني والیان پکې وي چې په بهرنیو هیوادونو کې دي، او هم پخواني نظامیان جنرالانو چې هغوی په بهرنیو هیوادونو کې دي. د خوشحال سادات نه نیولې تر سمې سادات پورې، د سمې سادات څخه نیولې تر اخر فرد پورې چې هغه په بهرنیو هیوادونو کې دي، او هغوی موږ پیژنو، وینو، اړیکې هم ورسره لرو، او دوی ته وایي چې دلته وضاحت باید ورکړل شي. که چیرې وضاحت نه ورکوئ بیا دې ته موږ تیار یو چې ستاسو په مقابل باندې هم لکه څنګه چې د طالب په مقابل راپورته شوی یم، داسې بیا ستا په مقابل هم راپورته کېږم، او ستا په شی هم وویلی سم، او ستا په مقابل باندې خپله ژبه هم استعمالولی سم. بهتره لاره دغه دوی ګڼم، او که چا ته نورې لارې معلومې وي هغوی دې موږ ته ووایي چې دغه لاره واخیستلی شي، بهتره یې ګڼم. ښې لارې چارې دي. غواړم په دې مسایلو به له تاج صاحب سره هم خبرې وکړم. تاج صاحب ستړي مسئ خیر راغلی. دې سرتیري سرباز په اړوند به تاسو هم په نن ورځې به هم خبرونه هم لیدلي وي. سوال په دې کې دی، په کابل کې میشت پخواني چارواکي ډاکټر عبدالله او ښاغلی کرزی هلته ناست دي، د دې سرتیرو سربازانو مرګ په خپلو سترګو باندې ویني. دوی ولې د طالب چارواکو سره خبرې نه کوي؟ د تیر نظام د سرتیرو سربازانو دپاره ولې د تیرو سربازانو سره ولې په دغه ډول چلن کېږي؟ ولې په مرموز ډول باندې هره ورځ په شهادت باندې رسول کېږي؟ حتی په دغه اړوند باندې ما د کرزي صاحب پوسټ ولیده چې په کابل کې موجود دی، نه مې د ډاکټر عبدالله پوسټ ولیده چې په کابل کې موجود دی. ځکه ډاکټر عبدالله خو هغه کس و چې د طالبانو سره عملا په خبرو کې موجود و، د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې کولې، دا اړیکې خو تر بل هر چا نه ډېرې ورته نږدې دي. دوی په همغه حکومت کې چې دوی مشرانو همدغو سرتیرو سربازانو خپله وینه نظرانه کوله، وظیفې ترسره کولې، دغه خلک ولې له طالب چارواکو سره خبرې نه کوي؟ سلامونه نظامي لالا، جوړ تازه په خیر. هیله ده چې تاسې الکوزی صاحب او سایلنټ رور نوم خو د مانس د خدای دې وکړي ټول به جوړ روغ یو څه مشکلات په نه وي، الله تعالی مو وساته. خبره داسې ده چې په ارزان قیمت کې مننه خیر مناسب څه خبره داسې ده چې په ارزان قیمت کې یا په پښتونخوا کې د په ټیټ لیول باندې د سربازانو له جملې چې څوک و هغه مخکې چې د یادونه وکړه یا تا وویل چې د خلکو په 15,000 افغانۍ باندې معاش اخیسته، کار یې کاوه د وطن لپاره، د خاورې لپاره، د وطن ناموس او د عزت ساتلو لپاره. خبره داسې ده چې په لویه کې کرزی او عبدالله خو هلته یو څه تر داخلي فشارونو لاندې دي د نظام، د هغه ځای نظام. دا کسان د پنجاب ګټو ته ژمن کسان دي. باور په خدای وکړي که پښتونخوا کې څوک ته هم ټارګټ کېږي او که دې خواته څوک ده هم ټارګټ کېږي، دلته دوه ډلې کسان دي د پخوانیو نظامیانو له جملې. هغه کسان چې د هیرمنډۍ د حکومت خلاف دي هم ټارګټ کېږي، هغه کسان چې له دوی سره خلاف پاتې شوي دي هم ټارګټ کېږي. او دا ژمنې چې دوی وایي چې موږ عفو کړې ده، عفو خو اصلا باید دوی له خلکو نه وغواړي، د افغانستان له ولس نه یې وغواړي چې موږ وبخښي، ځکه د طالب ډلې په ډېر لوی عنوان سره ډېر سخت قتل عام یې کړی ده، قتل نه بلکې قتل عام یې کړی ده. د افغانستان په قتل عام کې دوی شریک دي. په هدیرو کې د خدای تر وژلیو د طالب او د ملا وژلي ډېر زیات دي. یعنې که دا سره پرتله کړو په دا وروستي جنګ کې چې سربازانو د افغانستان قرباني ورکوله، د افغانستان د هدیرو د قبرونو د قبرستانونو تعدادونه بیخي د سړک غاړو ته د سترګو وړو، یعنې ژوندي مو هغومره نه ګرځېدل لکه مړه سي وو. او دا اوله پېښه هم نه ده، دا په کندهار کې هغه د روژې میاشت وه، د ماشوم له مخکې په موټر کې هغه یو سرباز څوک و د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې ټارګټ کړو، ویې ویشته ماشوم ولاړ و، باور وکړه هغه ژړا او خبرې و، انګولا هم لا خاموشه سوې وه، څه یې ویل هم نه، حتی پلار یې ورته ټارګټ کړه په موټر کې یې وویشته. دغسې د نورو ډېرو نظامیانو
موږ تاسو د مړینې شاهدان یو، بالخصوص چې دوی تر د قاضي بیا عفو وروسته خبره چې تاسو کوی او په لوی سطح تاسو په جمهوریت کې د نظامی کسانو خبره چې کوي هغه هم له دې خوانه یو څه تر ټارچر یا تر فشار لاندې دي چې ګواکې څه ونه وایي د افغانستان په موجوده حساب او کتاب باندې، او هم الته داخلي چې څوک الته پاتې هغه الکوزای صاحب کېږي هماغه سرتیري سربازه کس ولګوه د هماغه سرتیري کس ولګوه مهرباني وکړئ انجینر صاحب ډېر وبخئ. مننه کور دی ودان. نو خبره داسې ده چې دا اول وار نه ده، دا بلدي وروسته بیا هم تکراریږي او د دې لپاره هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي تاسو وایي چې دوی د کورونو کې پاتې سي چیرې د نزي ولاکه یا په کور کې پرې خودل سي یا که پاکستان ته ولاړ سي هغه ته ولاکه پرې خودل سي، دا کسان هر ځای ټارګټ کیږي ځکه دا د پنجاب حاکم ډله د هر طرف ته که په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي دا کسان پرې خودل کیږي نه تر هغو چې دوی له پاکستان او افغانستان نه علاوه یو دریم وطن د ژوند کولو لپاره د ځان لپاره انتخاب نه کی. او په لوی کې لویان چې تاسو یاد کړل لکه سمیع سادات او خوشحال سادات او څوک هم یاد کړ سره دا کسان چې یاد کړ یو څوک خو دلته د غرب تر فشار لاندې دي او د افغانستان هغه لویان چې په افغانستان کې جایدادونه لري، کاروبارونه لري، شرکتونه لري، ځمکې لري، موټرونه ورپاتې دي، هرڅه ورپاتې دي. بعضې اشخاص تر دې عنوان لاندې هم خاموشه دي چې دوی هلته شتمنۍ پاتې دي، که څه ووایه د دوی شتمنۍ له خطر سره مخ دي، یعنې دوی ته خپلې شتمنۍ د افغانستان له هغو ولسونو نه چې هغه نن د دوی په مخ کې یا د دوی د نظام په مخ کې قرباني ورکوي هغه ورته مقدمه یا محترمې دي، نه دغه اشخاص چې په نظام کې په ټیټ لیول باندې د سرباز تر عنوان لاندې په اردو یا په عسکرو یا په امنیتو یا په نورو ارګانونو کې پاتې شوي دي. دوی ته زه فکر کوم د دغو اشخاصو په نسبت چې د نظام لپاره دوی جنګېدلي وو او د خاورې لپاره د خپل ناموس لپاره د خپل بیرغ لپاره د خپلو ملي ګټو لپاره دوی په افغانستان کې فعال پاتې شوي وو، قربانۍ ورکړې وې، هغه چې شهیدان شوي وو الله د شهادتونه قبول کړي. خو نن چې ژوندي پاتې دي هم ډیر زیات زورول کیږي، که څوک وژل کیږي نه باور وکړي تر دومره فشار لاندې دي. اول زه په نظام کې هم نه وم، د انجینر په صفت باندې ما په وطن کې کار کړی، د باور په خدای وکړي 2 یا 3 وارې زه د استخباراتو شعبې ته غوښتی یم او په وروستي وار داسې هم راته وویلې چې بیا دې راغواړم نه، دا د دریم وار و د پښتنو په اصطلاح کټه ووایي په دریم وار ماتېږي، دا وار دې ټارګېټ کوو د ژوند څه کم ولاکه رس کې وکړي. نو خبره دا وه د ما تر څنګ به زه قسم په خدای درته کوم چې موټرسایکل به مې تر څنګ تېرېده، دومره وهم او ډار را سره و، په ځان کې دومره ډارېدلم، یو رواني تکلیف را پیدا و چې موټرسایکل به نږدې را سره تاوېده یا به را سره تېرېده، ما به ویلې چې دا په ما پسې راغی ما ولي یا مې وژني. نو په افغانستان کې هر نظامي هغسې یو احساس لري لکه ما چې لاره دوی نه ژوند کولی سي، نه زندګي کولی سي، نه د کار تر عنوان لاندې بهر چیرې وتلی سي، له ډار او له وام او له رواني تکلیفونو سره مخ دي، له شکنجو سره مخ دي، بندیان دي، زندانیان دي، شکنجه کیږي. دا چې دا دلته شهادتونه دا خو دغه یو کس رسنیس چې نه رسنیس کیږي د هغو کسانو تعدادونه څومره دي. نو د دې لپاره مخکې ورور چې خبرې وکړلې خبره دا ده چې په لوړ لیول باندې موږ تاسې خپله دغه ځوانان چې په ټیټه سویه په دولت کې په کم هغه باندې د سربازانو تر عنوان لاندې پاتې شوي وو باید داسې شعبو ته اتفاق سره وکړي، سره یو ځای سو، یو لیکلی په لیکلي بڼه باندې په ویډیویي شکل باندې له ثبوتونو سره یو ځای ورسو چې دغه یې ثبوت ته هغه یې ثبوت ته دا یې ثبوت ته دو کسانو سره خو تاسې قرارداد وکړي د قرارداد تر عنوان لاندې د افغانستان دولت ورته تسلیم کو ورم که نو اوس خو یې حداقل هغه د قرارداد ژمنو ته ژمن پاتې کړي، تاسې دوی کومې ژمنې له دوی سره کړي دي یا تاسې له دوی سره کړي دي، تاسې خپلو ته ژمن ورپاتې سئ، دوی د خپلو ته ژمن پاتې سي. او هغه سربازان چې هغلته په وطن کې پاتې دي نن بغیر له جنګ نه قرباني ورکوي او قرباني کېږي، نو دا به تر څو قرباني کېږي او دوی د قتل او بدبختي په عنوان لاندې تاج صاحب چې سرتیري سربازان څنګه همیشه ټارګټ سوي دي او ټارګټ سول لا تر اوسه پورې سرتیري سربازان ټارګټ سي، خبره د خیانتونو د جنایتونو سي تر ټولو نه غټ جنایتکار په افغانستان کې بیا ډاکټر عبدالله او دغه ډله وه قیصري او دې ته ورته نور خلک نن په افغانستان کې ښه راتلونکی لري، هغلته ژوند کوي، آرام او سوکاله ژوند کوي. مګر هم سوال اوس په دې کې دی چې سرتیري سربازان ولې همیشه ټارګټ کیږي. نو په لمن تور دا خو د چا لپاره په افغانستان کې اوس مخکې پښتو داسې یوه ډېره درنده وه که اصول یې هم ډېر درانده وو، یعنې که د یو چا په لمن به تور داغ و حتی السلام علیکم حساب و کتاب هم په دغه هغه کې چا نه ورسره کول. قیصري که شرم لرلی د دوستم تر عنوان لاندې له قیصري سره څه نه وسو او یا دوی په رسنیز ډګر باندې څه نه سره وکړل، خو نن بیا هم هغه د په یغه نظام کې ناست او دوی ته محترم ده. وجه دا ده دوی ته چې هر څوک لابیګري کوي یا دوی ته که ښه وایي نو هغه کسان
له خطر سره مخ نه دي، په نوې عنوان باندې دوی هغه کېږي. خو د قتل تر عنوان لاندې طالب په قتل باندې اموخته خلک د رحمان بابا وایي علت درومي له انسان عادت نه ځي، خدای دې نه که څوک په بد عادت اخته. نو د قتل په بد عادت باندې طالب مخلوق اخته پاتې سوی ده، یا دا د عادتونه وو. نو هغه پښتانه وایي که څوک وایي چې غر په غره ورغی ویې منه، خو که چا وویل چې فلاني سړي فلانی عادت پرېښود مه یې منه، یعنې عادتونه نه پرېښودل کېږي. دلته د رحمان بابا شعر بیخي دلته صدق کوي چې علت درومي له انسان عادت نه ځي، خدای دې نه که څوک په بد عادت اخته. نو د قتل په دې عادت باندې طالب نن نه بلکې ډېر پخوا باندې اخته و. موږ تاسې شاهدان یو، همدا سربازان دوی په تار نه کړل حلال، همدا سربازان دوی په چاقو نه کړل حلال، همدا سربازان دوی په مینو نه کېنول، همدا سربازان دوی د توپ خولې ته ونه تړل، ټوټه ټوټه یې نه کړل. نو نن که په ارزان قیمت کې د یو سرباز وژني، دا چې د لپاره بیخي عادي خبره ده، او آن له شا دا خبره هم پسې وکړي مسلمانې جنت ته به ولاړ شي، که کافر و دوزخ خو یې نو جای ده. نو د دوی لپاره دا بیخي یو فخر ښکارېږي. خو زه فکر کوم چې په لویه سطحه طالب یا ملا په د افغانستان په ټولنه کې د تر دې عنوان لاندې چې زه د نبي میراث یا د انبیاو وارث یم، دوی خپل هغه حیثیت په داسې کړنو باید او د سبا لپاره دغه د افغانستان نظامونه که جمهوریت ړنګ سه، نو د جمهوریت په وړاندې د طالب نظام هیڅ هم نه د ډېر ژر لنګېدلی یا ختمېدلی سي. خو د ولسونو یو کم اتفاق ته یا مټور کولو ته بیخي کمه اړتیا ده، د لندو خټو وای لږې اوبه دارو وي نه. نو خبره داسې ده دا نظام به هم ړنګېږي. مهرباني انجینر صاحب، د همدغو طالبانو د خوشي کولو لپاره به قومندانو یو نظامی مرکزونو ته به د ولسي خلک راتلل، ماته به یې وزرونه مورته کول او سوال او زارۍ به یې کولې، همدغه طالبان به یې ورنه خلاصول. که دغه ولسونو او دغه مشران ولې نن د سرتیرو سربازانو په مرګ باندې خاموشه دي او دې طالب ته ووایي چې دغه سرتیري سربازان یې په کوم دلیل ولې وژنئ؟ موږ به هر ورځ ځایونو ته راخوسي، مګر ما خو یو سپین ږیری زه فکر کوم دغه لوکوزی ورور او دغه بل مخکې څخه کېده. نو خبره دا ده چې دوی ته زه بې احترامي نه کوم، خو په لویه کې باید موږ په حقایقو باندې سترګې پټې نه کړو. دا اوس دلته 3-4 کسان راغلل، دغه د پروفایل نومونه دوی چې هر څوک د کندهار تر عنوان لاندې و. زه فکر کوم د اوسني نظام ډېره غوښینه برخه پکتیا او کندهار خوري. نو د پکتیا او د کندهار خلک په لویه کې هغه کسان چې مخکې د دوی ملاتړ کاوه، لکه چې وویل چې دوی به بندیان سول، بیا به تر شا دا خلک پسې راتلل چې دا کسان خوشي کوي یا یې پرېږدي، او دا کسان بیا د تاسې د نظام لپاره خطر نه جوړېږي، موږ ضمانت کوو. نو دا هغه کسان ټول دغه د دن په کمنټ کې هم که تاسې دا برود را جوړ کړی دا او د هغو کسانو په ننګ غږېږئ یا یې ننګه کوئ، دوی نن هم دغه د په کمنټ کې ښکنځل کوي. دا ټول هغه کسان دي چې تاسې پرون د دوی هغه وزرونه، د دوی هغه مرکې، د دوی هغه ننواتې ومنلې. که تاسې د دوی هغه پرونۍ ننواتې، وزرونه او مرکې نه وای منلې، هغه غلطۍ مو نه وې کړې، نو نن دې کسانو تاسې په کمنټ کې هم کنځل نه کول. نو دا د دوی په اصطلاح باندې هغه کسان دي دغه د نظام اوسنۍ برخه د ما په فکر سره زه د پکتیا یم، اول پکتیا په دې متهموم چې ډیره برخه پکتیا خوري، ډیره برخه کندهار خوري. د پکتیا او د کندهار خلک په لویه کې دلته راځي چې هغه په نظام کې که شامل کسان نه دي هم، خو چې مقصد د دوی د ورونه نورې ګټې خوري، هغه ته ژمن کسان دي ګټې روانې دي، نو ځکه چې دغسې کنځل کوي. ابد رد درته وایم تاج صاحب که پکتیا ته هم لاړ شو، پکتیا والے، مګر زما درې ورونه په کور کې بیکار ناست چې هر یو پانتون ویلی دی. ما په ټول نه دي متهم کړي، ما ټول نه دي متهم کړي، ما هغه کسان متهم کړه نو نظامي لاله نه اجازه راکړئ، متهم کوم چې د نظامي ادرس نه ګټه ور روانه ده، ګټه یې مهرباني. پکتیا کې بیا یو مشخصه ساحه ده، یو مشخصه سیمه ده چې د هغې سیمې دپاره هم دغه اوس کار هم روان دی، په همغه سیمه کې اوس سړکونه هم جوړېږي، په همغه سیمه کې اوس هر ډول مرستې هم ترسره کېږي. مګر زما په سیمه کې نه مرستې ترسره شوي دي له غریبانو سره، زما په سیمه کې نه چاته کار ورکول شوی ده. یعنې که اوس هم زه درته وایم چې د یوې مشخصې ساحې خلک دي چې د هغوی سره اوس کومک او همکاري هم کېږي. که کندهار ته هم لاړ شو، په کندهار کې ممکن شاید د یو مشخصه ساحه وي او مشخص خلک وي. زه فکر نه کوم چې ټول کندهاریان له طالب سره موافق اوسي، له طالب سره موافق. ما دا نظر اوسي طالب له ګټو نه ټول مستفید وي.
نظامي لالا ما داسې ویلي چې ته په له نظامي ادرسه کوم چاته چې ګټه ور روانه ده هغه کسان په لویه کې د نظام لابیګري کوي خو د الکوزی صاحب او بل ورور دلته ناست دوی دا معنا نه ده چې دوی له طالب سره ولاړ دي دواړه خلاف کسان دي ما د هغو کسانو خبره وکړله چې دوی ته نظامي ادرس نه ګټه ور روانه ده ځکه په خپله ولسوالي پکتیا باندې خبره وکړمه اوس له نظامي ادرسه د کومکونو په حساب باندې کومکونه چې دي په هغو کسانو ته وررسیږي یا ورکول کېږي چې هغه طالب شموله کسان دي او په طالب کې پاتې کېږي هغه کسان چې یا په اردو کې وو یا په عسکرو کې وو یا کورنۍ باور وکړه هیڅ هم نه لري دومره په سترګو ړانده خلک چې له چا سره یوه افغانۍ یا یوه بوجۍ وړه یا یو کیلو شین چای چې هر څه دوی ورکوي هلته د مرستې تر عنوان لاندې چاته نه دي ورکول سوي نو خبره مې وروره دا ده چې دلته نن هغه کسان مقدم یا مشرف دي چې په نظام کې د دوی لپاره د نظام ګټو ته ژمن دي او یا په ګډ عامل نه دي هم چې لابیګري ورته کوي هغه کسان دوی ټول مقدم هم دي ورته هم دي ورته احترام هم ورته لرل کیږي او د نظام لشته یو څه خواږه هم لري هغه کسان ټول تباه دي که په پخواني نظام کې وو او یا د دوی لپاره لابیګري ونه کړي او لا نظام شموله کسان نه دي نو دا نظام په ټوله کې د یو څو مشخصو کورنیو لپاره د هر ولایت له ادرسه چې هغه د نظام لپاره د لابیګري تر عنوان لاندې یا نظام شموله کسان دي د نظام د مرستو تر عنوان لاندې خواږه هم خوري او نور خلک هغه پښتانه متل لري بې ادبي به هم یې وایي زیړه غویه په نیت ښه ساتم واښه مې غڼه وخورې نو هغه خبره د واښه چاته نه ورچول کېږي نه پرې خوړل کېږي له نظام نه چې څوک لري دي قربان دي سمه د هغو کسانو پورې څوک نه ګوري پورې یعنې هغه احترام محترم نه ورته پاتې کېږي ډېره مننه انجینر صاحب کور ودان را سره اوسېږي وروسته بیا بعض نور مسایلو باندې هم له تاسو سره خبرې وکړو الکوزی صاحب مهرباني وکړئ که تاسو کوم موضوع باندې غواړئ خبرې وکړئ په کوم مسایل در سره وي زه بیا زه مبارزي صاحب سره غواړم بعضې مسایل مطرح کړم تاسو صاحب خو ټول مفصل خبرې وکړلې وغږېده داسې دی چې طالب د یو ولایت پورې مربوط نه دی بلکې طالب چې ده تروریست دی تروریست هیڅ چا مربوط نه وي او طالب چې هر جنایت کوي هغه مربوط د همغه وحشت کېږي د همغه ډلې کېږي طالب ته زه یوه ډله وایم او دا یوه ډله ده یوه ګروه ده دوی ورته تحریک وایي زه ورته ډله وایم نه کوم نظام دی نه په چا پورې اړه لري نه پکې په یو قوم پورې اړه لري نه په یو ملت پورې اړه لري بلکې دا یوه تروریستي ګروه ده کارونه قتل دی کارونه وحشت دی کارونه بربریت دی کارونه ظلم ده کارونه چور ده کارونه غلا ده کارونه لواطت دی هغه کارونه چې نه په اسلام کې شته او نه په یو دین او مذهب کې هم نشته دا دوی ترسره کوي نو طالب باید په یو قوم او په ولایت او په ملت پورې مربوط دغه نه کړو دا یوه تروریستي ګروه ده همدغه نوم چې ګروه دی بس همدغه کفایت کوي یو تروریستي ګروه ده کارونه تروریستي اعمال دي کوم چې زیږنده وحشت دی یو قتل عام دی یو بربریت دی وینه تویونه ده په دې کې ملوث دي او دغه ډله د پنجاب تر چتر لاندې او د آی اس آی په امر جوړه شوې د پاکستان په مدرسو کې روزل شوي دي او هغه هلته ټریننګ شوي خلک دي د یوازې د افغانستان د هویت د افغانستان د تاریخ د افغانستان د جغرافیې او د یوازې په ټوله کې بیا د انسانیت دښمنان دي او